السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شمس مزدی مسعودی یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران ملګرو، نن 12 درس دی. موضوع هم کیپیډ ده یا هم تکمې چې ورته وایي یا تکمې یا تڼۍ چې ورته وایي. نو موبایل کې تڼۍ چې دی ډېر زیات مهم رول لري، خاص په تکمهدارو موبایلو کې. او د موبایل تکمې چې دی په درې رقم سره خرابېږي. اوله چې ده داس خرابېږي چې مثلا بعضې تکمې چې دی ډېر په سستۍ سره کار کوي یا ډېر په سختي کار کوي، چې کله تاسو وایي زر نه کېږي، یعنې زر نشي کېکاږل. او بل چې دا وایي بعضې کلیګانې کار به کوي، بعض به یې نه کوي. او بل اخیری اپشن چې شی ده داس ده چې هیڅ کلي به کار نه کوي یا هیڅ تکمه به کار نه کوي. نو لومړی اپشن ته راځو. که چېرته مثال موبایل تکمې کار کوي اما ډېر په سستي سره کار کوي، د دغې علت شی ده ولې په سستي کار کوي. لومړی تاسو باید د موبایل کوم پلاستر چې درته ښکاري دا به داسې راولټوئ. چې کله هم راولټوو بیا به تاسو ته معلومات کیږي. دا کوم واړه پاتري چې تاسو ته ښکاري، زه به یو دانه تاسو ته راوباسم. دا پاتري چې کله کینی یعنې د کاره ووځي ماده شي، دا نو بیا کار نه کوي. نو علت دا وي چې دا کیپیډ صحیح کار نه کوي. بل علت چې شی ده، بل علت چې ده دلته کوم زیړه برخه چې تاسې ګورئ د تکمو، نو دا تکمې چې دي بعض وخت کاربن نیسي یا خیره نیسي یا ګرد نیسي. نو چې کله ګرد ونیسي یا مثبت و منفي په خپله کې نه سره جنګېږي. دا کوم پاتری چې تاسې ګورئ دا د دې زمینه مساعده کوي یا جوړوي. چې مثلا کله دلته تاسو کېکاږئ دا مثبت او منفي لري، چې کله مثبت او منفي سره ولګېدو نو څه شی کوي، تکمه کار کوي. نو که چیرې دغته ګرد ورشي نو بیا هم کار نه کوي، او یا که چیرې دا پاتری کینی بیا هم کار نه کوي. نو د حل لاره دا ده چې تاسو به دغه کوم سریخي یا کومه پټۍ چې دا به راجګه کوي. چې کله مو دا پټۍ راجګه کړه نو لومړی کار تاسو باید شی وکړئ. دا هم تینر دی ګران ملګرو، او په انګلیش کې ورته CTC وایي، د موبایلو دپاره خاص خرڅېږي. دغه تینر او د کوم رنګو کې چې استعمالېږي هغه تینر ډېر فرق کوي. دا تینر چې دی خشک دی یا وچ دی، او کوم تینر چې په هغه کې استعمالېږي په رنګ کې هغه ډېر غوړ دی. که چیرې هغه تاسو موبایل په تختو باندې ووایئ، موبایل په ځای د دې چې تاسو به جوړ کړی نه وي، دا مکمل تخت خاموش کوي یا یې ګل کوي، د منځه وړي. نو تاسو به څه کوئ، خاص د موبایل تینر به استعمالوئ. او تیل خاک یا نور تیل به هم په دغه کې نه استعمالوئ، ځکه د هغې د دغه بوی چندان فرق نه کوي، اما کیفیت چې دا ډېر فرق کوي سره. نو څه به کوئ، تاسو به راشئ یو د غاښو برس باید ولرئ د ځان سره. نو تاسو به لومړی کار دا وي چې تینر به راواخلئ. کله مو چې تینر راواخیستل نو تاسو به د موبایل تڼۍ پې پاکې کوئ، مکمل داسې به یې پاکې کوئ. سمه ده، تڼۍ پاکې شولې. نو اوس به تاسو څه کوئ، په هیډګن باندې به دې ته هیټ ورکوئ یا لږ حرارت ورکوئ. حرارت درجه باید ډېره زیاته نه وي، یعنې په ځای د دې چې تاسو یې جوړ کړئ خراب یې کړئ. او حرارت به ورکړئ تر څو کوم تینر هم چې ویلي دي دا وچ شي. راځو نو هیډګن چالانوو. دا هم د هیډګن
تکمه ده ګرموالي درجه اخر ته رسوو د کومه د هوا درجه چې دا په نیمایي کې کوو. نو اوس راځو دغو تڼۍ ته لږ شانته هیټ یا ګرموالی ورکوو. هیټ همدومره بس ته هیټ ګن ګل کوو. نو ګران دوستانو کله مو چې هیټ ورکو نو تاسو به بیا دا کومه پټۍ یا پلاستر چې ده دا به تاسو بیا ورباند کوئ نو موبایل تڼۍ به کار وکړي. او اکثره وخت داسې هم کېږي چې موبایل کله په اوبو کې ولویږي چې هغې ته واټر ډیمیج وایي چې کله په اوبو کې موبایل ولویږي نو بعضې تکمې کار کوي بعضې تکمې کار نه کوي. تاسو به څه کوئ همداسې به یې ومینځئ. اول به د مخ خوا نه همداسې هیټ ورکړئ په هیټ ګن باندې او که چیرې ونه شو بیا به د شاخوا نه هیټ ورکړئ. دا شنه موبایل دغه پلاستیک بیا تاسو لرې کوئ. او که بیا هم تاثیر ونه کړو لږ شانتې پیسټ په دغه ځای کې اچوئ کومه د آیسي برخه ده دا به ورته ګرموئ هغې نه بعد بیا دا جوړیږي. بل ګران ملګرو تکمې چې دي کوم کیپیډ چې ده دا په دوه رقمه راځي. یو چې دی خپله د موبایل سره راځي لکه دغه موبایل 1280 یعنې دا کوم تڼۍ چې دي دا په خپله تخت کې راځي. او بل داسې موبایلونه دي چې تڼۍ جداګانه راځي لکه دا 225 موبایل دی دغه تڼۍ جدا راځي. د دې نه ما کوم کیپیډ یا کیبورډ چې دا نه مې ټول ترې ایستلی ده یو دغه کې جداګانه راځي. او بل مثال چې دا نوکیا 310 موبایلونه چې ورته هغه موبایل کې دا تڼۍ جدا راځي یا کیپیډ جدا راځي. نو داسې هم کیدای شي چې که چیرې په دغه موبایلو کې کومې تکمې کار نه کوو 15 تکمې که چیرې کار نه کوو نو تاسو بیا داسې چالو کې دا مکمل کیپیډ به ورته تبدیل کړئ او دا مشکل به 100% کې حل کیږي. بل ګرانو ملګرو که چیرته بعض موبایلو ځینې تکمې کار کوو ځینې نه کوو نو تاسو به څه کوئ که چیرته د کیپیډ موبایلونه یي یعنې جدا چې راځي کیپیډ یې دا به تاسو څه کوئ دا به لومړی ورته تبدیل کړئ. او که چیرې ونه شوه بیا تاسو به آیسي ورته تبدیل کوئ. د کیپیډ آیسي مو چې کله ورته تبدیل کا دا مشکل بیا حل کیږي. او بله مسله چې دا یعنې که بیخي کار ور نه کړو تاسو مثال دغه تکمې ورته تبدیل کړئ او کار یې ور نه کړو د کیپیډ آیسي ورته تبدیله که کار ور نه کړو هغې نه بعد بیا څه شی کوئ پاور آیسي به ورته تبدیلوئ. دا مشکل به یې څه دی پاور آیسي ده. خو اول به کوشش کوئ چې دا کومې عملې چې اول موږ پرې وکړو چې مثال تینر و دا نور هغه بیا تاسو کولی شئ جوړ شي. او بله یوه ضرور مسله چې ما نه هېره شوه درته ښیمه بعضې موبایلونه مثلا دغه پتری هم جوړي بیا هم صحیح کار نه کوي. تینر خو په وویل که په یخ سره هم پاک نه شو بیا تاسو به یو پنس راواخلئ دا به داسې پې تراش کوي دغه برخې چې کله مو تراش کړو نو موبایل به داسې کار کوي لکه څنګه چې کمپنۍ نه اول کار کوو. که چیرته مثال بعضې وخت تاسو دغه د تکمه آیسي ورته تبدیلوئ مخکې د تبدیلولو نه تاسو باید یو کار وکړئ دغه په هیټ ګن ګرمه کوئ چې کله مو ګرمه کړه دغه نه بعد به بیا داسې په پنس باندې وټکوئ د ګرمېدا په حالت کې ډېره زیاته نه تر څو چې نور پرزې خراب کړي ډېر معمولي شانتې دا ځکه په دې طریقه ټکول شي چې کومه د تکمه آیسي د یا نور آیسي ګانې دي چې کله تاسو هیټ ورکوئ لږ شانتې داسې ټک ورکوئ په پنس باندې دا ځکه چې په خپل منځ کې دغه لیمونه لري کله چې لیم ترې جدا شي
نو بیا کار نه کوي. او که چیرې تاسو دا وټاکوئ هغه لینک چې ترې جدا شوی وي بیا کینی. او که چیرته مو دا ډیر زیات وټاکو دا ایسي بیا مکمل شاټ کیږي. ډیر په احتیاط سره بیا تاسو دا ټاکوئ. نو راتلونکي درس چې دا موږ ګرانو دوستانو د موبایل عیبیابي ده یا د موبایل د مشکلاتو پیژندل دی ډیر مهم درس ده. هیله ده چې ویډیوګانې به هم کتلې وي د کورس مکمل ویډیوګانې او انشاءالله 3-4 ویډیوګانې وروسته به موږ پروګرام کورس شروع کوو او هیله ده چې زده به مو شي. او که چیرته مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی شمس مزدي مسعودي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګان د ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا پرې خدای پامان.